ته څه سوچ کوې؟ یوازې ستا په ژوند کې غم او خفګان دی. په دغه دنیا کې یوازې ته محنت کوې او کامیابي تا ته ستا د وسې کار نه ښکارېږي. ته څه سوچ کوې؟ غم، درد، پریشاني، مشکلات، تاوان یوازې ستا په ژوند کې راځي. که چیرې په غور او په پوره توګه ورته وکتل شي، ژوند د غم، درد، پریشاني، مشکلاتو لپاره جوړ شوی. هغه خلک ډېر خوش نصیبه دي چې د چا په ژوند کې درد او غم وي، ځکه درد او غم همیشه انسان کلک جوړوي. مګر که چیرې ته کمزوری وي، کله چې ته یو ځل ماته وخورې او په تا کې د دوهم وار د پورته کېدلو همت نه وي، که چیرې ته پورته شې نو ته به پرمختګ وکړې، او کله چې ته پرمختګ وکړې نو ته به کامیابه شې، او خلک به دا ډول کامیابه کېږي. او دغه اصلي کامیابي ده، همدغه کامیابي ده. ژوند په همدې ډول مخته ځي. د غم، درد، خفګان، مشکلاتو سره جنګېدل انسان خامخا کامیابي ته رسوي. که چې د مشکلاتو وروسته اساني خامخا راځي، پورته شه، د مشکلاتو سره جنګ وکړه او خپله کامیابي ترلاسه کړه. نو یوازې ستا په ژوند کې مشکلات نشته، د هر سړي په ژوند کې شته. هر سړی باید د مشکلاتو سره جنګېږي. تر زنې لاندې لاس نیول او په کښېناستلو باندې هېڅکله هم کامیابي نه ترلاسه کېږي، او تر اوسه پورې ماته منونکو ته کامیابي نه ده حاصله شوې. که چېرې ته محنت نه کړې نو ته بیا د لوړو مزدونو خوب مه وینه. که ته درس ووایې نو ته به یې زده کړې، او کله چې ته زده کړې نو ته به پرمختګ وکړې، او کله چې پرمختګ وکړې نو ته به هر څه لاسته راوړې او ته به کامیابه شې. او کله چې ته کامیابه شې نو ستا ژوند به بدل شي، او کله چې ژوند بدل شي نو بیا د ژوند څخه خوند اخیستل ښه ښکاري. د وخت یې څه، وخت خو روان دی. که څه وکړې بیا هم، او که څه ونه کړې بیا هم، که ناست وې بیا هم، او که کار وکړې بیا هم، روان دی. خوب هغه نه وي چې کله موږ ویده وو او وینو یې، خوب خو هغه وي چې د سترګو څخه خوب یوسي. کله چې انسان شپه او ورځ د لیونیانو سره کم کار کوي نو بیا د هغه په بدن کې د خوب لپاره هېڅ شی ضرورت نه لري، او نه د شپې په راتلو د هغو سترګو ته خوب راځي، ځکه هغه د کامیابي لپاره محنت کوي. هغه ته د دوهم وار ویلو ضرورت نشته، هغه ته د هیچا د حوصلو ضرورت نشته، او نه چاته د هغه د پوهولو ضرورت وي، تر کومه پورې چې هغه یوازې محنت او کوشش کوي، او نه هغه ته د محنت او کامیابي بغیر بل هیڅ شی په نظر نه ورځي، او د محنت او کامیابي بغیر پر نورو څیزونو نظر نه اچوي، او هغه محنت کوي د ځان لپاره، د خپل ځان د پرمختګ لپاره. څوک چې په دا دنیا کې کامیابه شوي دي، د هغه دننه همدا یو محنت پروت وي. کله چې انسان پیدا شي نو د ده سره کامیابي نه راځي، هغه به محنت کوي او کامیابي به ترلاسه کوي، او هیڅ چاته پرته د محنت څخه کامیابي په لاس نه ورځي. یوازې او یوازې محنت غواړي. که محنت وکړې ته به کامیابه شې، بل څوک نه. ژوند جوړ کړه او بس، او ژوند په کامیابي جوړیږي. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.